ثابت د متقینو لپاره ذالک الکتاب دا کتاب. متقین جمع مذکر سالمه دا حالت د جر پیا معقول کسری سرش د هدایت معنا فاتحه شریفه کې تیر شوی. اصل د باب د وقایقی وقاتنا د لفیفنا وقایا لفیفی مفروقنا هر کله چې دا وقام واړولو اب افتعال تا نو وګرځیدا یو تقا سجول شو یو تقا دا وو پته باندې بدل شته پته کې مضاف اتقا یتقی اتقا تقی صيغه اسم فاعل چې اصل د دې موتقیون جوړیږي هغه وو پتا باندې بدلیږي تا پتا کې مدغم کیږي. تقوا ست ویل کیږي. طاهر ابن حوشب رحمت الله علیه فرمایي چې متقی الذی یترک ما لا باس به چې لا باس یک دینو دا متقی دی متشابهات ساتي. زمونږ استاد فقها چې کمزې کې لا باس وای نو معنی خلاف اولای جائز دی خو لا سبق نه کوي خلاف اولا کوي نو وای متقی هغه دی چې لا باس نه کوي ځکه هغه خلاف اولاوي. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې تقوا دیتا وی اللہ ترى نفسک خیرا من احد فمخدز مکہ پا انسانیت کے دیونم پخپل ذوق کے ځان فوق و نگن دا تقوا. امام ربانی رحمت اللہ علیہ صوفی معنی ویاغا صوفی دے چې شل کالا چپ قلم پورتن کی گناہ تے نہیں شوی او بیا شل کا بعد ذوق کې دتا ځان د کافر نخکتا کارش وی ریږي چې کافر کې دي چې ایمان کې اخرت کې مؤمن شي خیره خاتمه خش او زما سره خاتمه خراب شي ودا صوفي. نو ابن عمر سے تقوا مانتا تراجی کی اللہ تعالی نفسک خیرا من احد نکره فی نفی فادد عموم من احد یو کس ځان کو نه غن. محمود عروسی رحمت اللہ علیہ دا تقوا یو لن تعریف کئی اللہ یراکا مولا کا حیث نہا کا کم زینا چی مولا من آکڑے چی علت دی ونگوری من آکڑے علت دی ونگوری تلک حدود راشی فلا تقربوها نزدی متمور بعض زینوں کی بیوی فلا تعتدوها پہ ورطیرے گن پحد. تقوا درې قسمه اعلی مرتبه تقوا دا او وسط دا او ادنا دا. اعلی مرتبه تقوا اغا د مالا یعنی او د متشابهات نزان ساتلو تویلی دغه تقوا مراد ده په حق تقاته واتقوا الله حق تقاته اعلى مرتبه اوسط مرتبه هغه اجتناب د غیر اعلى مرتبه تقوا اجتناب د شرک او د کفر نه. حدیث مبارک کی الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات لا يعلمها الناس. حلال و حرام و مینس کی مشتبه دی چې ډېر خلق پې نه پوي. فمن اتقى من المشتبهات استبرأ بعرضه ودينه چې مشتبه نه ځانو ساته د خپل ابرو خپل دین بچ
او چې څوک واقع شو فی المشتبهات وقع فی الحرام معنا سيقع فی الحرام. بل مثال داسې ورکړی حدیث مبارک کې چې هغه شپونکې چې ګډان سره یې غیر چاپیره د محماتي او د حما نو سيقع فيها پکې واقع بشي. باچایان کله کله اعلان چې الکه دې غر نه بسو غیا نه کوي، دې غر نه به سوک لري نه کوي، هغه ته حما ویل کی. حما الملک هر فلانی باچا حماته دا محماته دا که یو سړی د هغې نه غیر چاپېره شپونکی دی ګډان سره یې سیقعو پکې واقع کېږي. نو لنډ تعریف دا شو چې بی الله یراکا مولا کا سنها کا. شرعي تعریف د متقی قرآن کریم په خپله کړی دی په الذین یؤمنون سره. صفات بیان کا توضیح وشو. 5 صفات دلته صدا عمل پوری تعلق لري او صدا عقیدت پوری. مزید صفات سورۃ آل عمران وسارعوا الى مغفرة وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن هغه تعریف به لک سخت کړ. عفا خلق کوي قولن کې د غصوي منفقين في السراء والضراء دا متقیان شو. الذين يؤمنون بالغيب صفت اول متقین موصولا یؤمنون فعل الفاعل بالغیب ظرف الاغواد یؤمنون دا ټوله جمله لا محل لها من الاعراب ذکر صله د موصول لا صلات دولات او اعراب محلی نه لري. ځکه هر هغه جمله چې هغه تاویل د مصدر ته ناړه او مضمون د جملې نه مراده ده هغه ته محل اعراب نه وي. نو ځکه صاحب د مفصلو حيث هي د مبني اصل نه مبني اصل شنو محل د اعراب کوم شور کې محل د اعراب خو په مبني اسم کې راځي مبني اصل کې نه وي. نو جمل چې صلات د موصول وي محل د اعراب نه لري. الذين لکه موصول د مبهمات رفع ابهام په صله باندې کیږي. موصول ما صله په محل جر کې دا صفت د پاره د متقین ځکه هغه معرفه ده او الذين موصولا معرفه ده. متقین معرفه الذين موصول معرفه و معرفه یوځای شي ترکیب توصیفی. باقی چې تپکه تقدیرات کې هم الذین کې دې چاره به خبر شي مرفوع دي د هم د پاره یا ته تقدیر کې اعن الذین کې دې دادی منصوب خدا تعویلات دستا جوړوي. هغه تعویلات چې پاره کې تقدیرات کثیر وي څه ضرورت وي ورته څه ضرورت هغه ته نه وي. دا صفت د متقین لپاره شو صفت یې اول زکه تا ته پایت باندې لا ولیکل فنا مکوا دا مخ کې پورې تړلې عبارت. یؤمنون بالغیب یصدقون بالغیب غیب ستوي الذي خرج عن ادراك الحواس الظاهره والباطنه چې دا حواس ظاهره نه خارج وي مزدا غیب. او دا چې عالم بالغیب دی نو هغه نه خو غایب نه دی ولی ورته عالم بالغیب وای. دا په اعتبار د ماغاب عن ابصر الناس سره د خلق دینه په عالم دی.
نو د اولیاء کرامو په بعضی کشوف باندې اعتراض پکار چې غیب ورته نه وایي ځکه دا خو دوی ته کشف باری تعالی تخکارخ کاریږي او غیب ورته وایي. نو د اولیاء ته چې بیا د غیب او کشف نسبت کیږي دا په دې معنا باندې چې ما غاب عن ابصر الناس غایب دي نو دوی ته غخکار شي. ایمان لري بالغیب، ایمان لغتن په معنا د تصدیق سره دی. ما انت بمؤمن لنا، زامن د یعقوب علیہ السلام تسو ایمان ته بمؤمن لنا، ایمان ته بمصدق لنا، تو زمون خبره نه مانی، مونږ ته خبره کو ته تصدیق نه کوي. او اصطلاحاً د ایمان په مذاهب دی اور شروع کی گنور تغییر کې دی اختصار خبر راځي تاسو ته ان شاء الله کچا لوی دورې کړي کې په مسله ایمانیاتو کې پلس مذاهب بیانېږي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبانی ایمان بسیط دی او وغیرہ اکثر مذاهب او ائمه چې ګرځي. نو موږ ایمان عبارت ګرځو تصدیقنا معاشر اقرار. دا اقرار ایمان رکن نه دی، دا ایمان د پاره شرط خارجي دی، دا ورته شرط خارجي دی. ایمان بسیط ګرځو مرکب متعدد یاونا. اوس محدثین ایمان اقرار تصدیق عمل دریو شینو ته. معتزله سوای اقرار تصدیق عمل، خوارج سوای اقرار تصدیق عمل. هغه دا مرکب کو کا عبارت اقرار تصدیق دواړو نه. مونږه عبارت کو احنافو ایمان فقط عبارت شو د تصدیق نه فقط بشرط الاقرار. نو دا اقرار ورته شرط موقوف علی خارج کې رکن نه دی داخلي. نو ایمان خپل بسیط پاتې شو. د محدثین او د معتزله خوارج مذهب کې به فرق دی چې خوارج او معتزله دا اعمال جزء کوي اجزاء حقیقیه او محدثین اعمال جزء اعمال اغا اجزاء عرفیه کوي. په جزء عرفي سره نفي د جزء حقيقي سره نفي د کل راضي. خوارج دا مذهب شو چې عمل نفي شو ایمان نفي شو، لہذا مرتکب د کبائرو د دوی پنس کافر. منچاونه کافر، سحر چاو کافر. نو دا خوارج او عقیده دا. جزئیاتو کې امام احمد سے وغیرہ هم څه اقوال شته دي. خدا چې مرتکب الکبائر کافر ګرځيږي، خارج من الدین ګرځيږي، نو دا وجد ایمان مرکب کا من العمل او دا عمل جزء حقیقی کا. فنفذ د عمل سره انتفاع د جزء کل راضی کل ایمان نفش. او معتزله بیا وایي چې فنفذ اعمال سره خروج من الایمان راضی خود دخول فی الكفر راضی، نو منزله بین المنزلتین قائل شو. او محدثین په نفع د عمل سره کفر نازم وي. نو په دغه ځکه بیا د محدثینو د امام بخاری او د خوارج او د داغي فرق. امام بخاری مرتکب الکبائر کافر نه ګڼي او خوارج کافر ګڼي. نو کله چې هغه ایمان عبارت کده عمل نه هم، او دا واضحه خبره ده چې عمل خو زیتیږي کمیږي او دا جزء من الایمان شو. په دې لحاظ سره ایمانم زیات کېږي. چا چې ایمان مرکب وګرځاو ضرور په قول کې چې ایمان زیاتیږي او کمیږي. او چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې هغه ایمان عادت کړه تصدیق بشرط الاقرار الخارجی او شرط نو چې بسیط شو او عمل اخر ورکې نو د امام سے پنځبانی بیا دا زیادت او نقصان نه قبلې کچا ورته نسبت د زیادتو کو دا به حقیقت نه مجاز وي. پلند الفاظو چې تاسو پوي کما مسله د زیادت او د نقصان چې کما دا په بساطت او په ترکیب پورې تړلې ده.
ایمان زیتیږي او کمیږي نه کمیږي، دا مسله په ځای پرېږده، دا یو فرعي مسله ده. اصلي بنیادی خبره دار چې عمل فی ایمان داخل دی کنه، که عمل درنه داخل که زیادت بخبل منی، که عمل دی ورته ثابت که چې داخل نه دی نو زیادت د پلارم چې ثابت ولې بیا نشي ثابتې دی زیادت. چې عمل داخل نشي زیادت نه ثابتي، چې عمل داخل سے زیادت ثابت. ناوله مباحثه بدی سره علی حدیث سره بدی پکاري چې آیا عمل داخل دی کنه، نو موږ وایو چې اعمال نه دي داخل. ولی نه دي داخل؟ یو خو الذین آمنوا اذکر الله، ہر ذکی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تاسو ګورئ اعمال صالحه په ایمان تفسیری او عطف تقاضا د مغایرت کوي. نو کچرته د عمل په ایمان کې داخل وي خو په ان الذین آمنوا کې مؤمن چاته وي د دې پنځه صاحب د عمل وي، نو عمل صالحات طبيعه څه ضرورت چې به معادي او دا کې اعمال ذکر نه چې دوی نه دا تاسو پکار دی هغه ایمان چې هغه ایمان وروړي او ایمان وروړ سره د مانزه او د یو عمل ټیم پر متصل وفات شي، مؤمن ګڼل نه. نو په اتفاق مؤمن دی، حدیث مبارک کې راځي او غزا ایمان وروړه متصل په جهاد باندې ورا شهید غش راغه ولګید، مرتکب د عمل نه دی او ایمان شته دی. نو په نفع د جز چې نفع د کوشي او عمل نوی ایمان نوی، نو دې صاحب خو عمل نه دی کړی، ایمان څنګه ثابت؟ نو کو کتلې شي دا څه نه پیدا کیږي چې تصدیق دی ایمان دی وی، دا څه پیدا کیږي چې عمل نوی ایمان وی. لکه نوی ایمان وروړو وفات شي، عمل نشته ایمان شته. دا څه پیدا کیږي چې اقرار دی ایمان دی وی، صورت د اکراه ده. اکراه صورت کې چې د کلمه د کفر وای وقلبه مطمئن بالایمان، فضل کې ایمان شته ده، نو په دې صورت کې ته کافر نه ویلې کی. خدا سے صورت دنیا کې نه پیدا کیږي چې تصدیق دی نه وی ایمان دی وی، دا شي پیدا کړي. نو پته ولګی را کچرتا اقرار جز د ایمان نه وي، نو د اکراه په صورت کې مکراه ته مؤمن نه ویلې کېده. کچرتا عمل جز د ایمان نه وي، نو هغه چې ایمان وروړي او متصل وفات شي ته مؤمن نه ویلې کېده. دا د دې د اقرار او اعمال چې دي اجزا نه دي، هر څه اقرار دې شرط خارجي ګرځیدل دي. نو اعمال نه دي چې هر کله اعمال نه دي. شرعي تعریف د ایمان کې د نبی اسلام نه اخبرني عن الايمان ته پوښښو، هغه ورته ان بالله من بالله مضمون تیر کا، او د دې من په مضمون کې یو عمل هم داخل نه بالله و ملائکته کتبی دا ورته تیر کا. اخبرني عن الله، نو که اعمال داخل وي ورکی نو نبی علیہ السلام و جبرائیل علیہ السلام کړي دغه وخت کې به ښکارا کړیو. مسله د زیادت د ایمان او د عدم زیادت دا بنا شو په جزئیت د عمل او عدم جزئیت. یا دا مسله د جزئیت د عمل او عدم جزئیت چې د دم پر دا د بنا د پدې باندې چې اسلام او ایمان شی واحد دي متغایر دي. که اسلام او ایمان درنه یو شی سره نو عمل خپل جوش، ځکه عمل د اسلام او د ایمان نه جز نه، او چې ایمان او اسلام دې ورته مترادفه کړل، علاحده اشیاء دې ورته ثابت کړل، عمل د اسلام نه جز دې، خو د ایمان نه جز نه دي. دلته درې خلافات دي. یو دا چې دا اسلام او ایمان یو شی دی که جدا دي، نو موږ وایو دا یو شی نه دی. اخبرني عن الایمان من بالله وته تیر کړه، اخبرني پنځ بن اسلام وته تیر کړه، مونږ وته یاد کو، زکات او ګورا کچرته اسلام یو شی وي، نو د ایمان د پختنې نه وروسته حضرت جبرئیل علیہ السلام بیا ولی پختنه کوي چې اخبرني عن ایمان، او بیا نبی علیہ السلام جواب ولی ورکړي، خو ویلو چې هغه مخکې ایمان تیر شو مغه اسلام نه. فرق پدې
منافقان ویلو اسلمنا آیت راغه بل قولوا اسلمنا منافقان تو یا آمنا اسلمنا وای عمل اسلامی لري خو ایمان درکې نه لري هم دلیل د دې چې ایمان او اسلام کې فرق او اعمال د اسلام نه جز دي خدا ایمان نه جز نه چې عمل جز نشو زیادت په مومن به کې راځي قرآن کریم نازل شوه دی رسول ختم دي او نور ناراضي د خدای تعالی فرشتو باندې ایمان دې زیادت نه قبلای نو مومن کی زیادت ناراضي نو ایمان کی زیادت نشره او کوم چې زیادت نسبت شوی هغه به مجاز وي مجاز به حقیقت بنوي لګ معقولات او تراشي دا ایمان عبارت د تصدیق نشه نو دا د کیفیت نو ګرځي زمونږ استادو د عربی اصطلاح کې قوت او ضعف زیادت او نقصان چې د مقوله د کم نوي اغل ته اصطلاح د زیادت او د نقصان ده کم چې د مقوله د کیف نوي اغل د قوت او د ضعف ده رڼا ضعیفه مالټي ډېری دي مالټي لګي دي کم شی چې د کمیت هغه زیادت او نقصان راځي شی چې د کیفیت نوي اغل ته قوت او ضعف راځي چې هر کله عبارت د تصدیق نشه او د کیفیت نشه نو حقیقتا دلته اصطلاح زیادت او نقصان نه صحیح کیږي د عقل په بنا باندې بلکې دلته به زیادت او نقصان په ځای د قوت او د ضعف مسله راځي او کله څوک کوئی چې بیا قوت او ضعف کې احادیثو کې چرته دلیل شته او روایت د مسلم شریف هغه دا اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای من رأى منکم منکرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان نو چې دا اضعف ایمان شه فلا سر منع اقوا ایمان شه دا قوت او ضعف ایمان ته په حدیثو کې ثابت باقی چې کړه نسبت ایمان ته شوی فارزه کې چوي هغه به مجاز وي زادتهم ایمانا من حيث الانجلاء زید شي ته جهات د ایمان نه یعنی رڼا د ایمان زیات شي رڼا د ایمان زیتیږي خپل ایمان په قوي کیږي مثال د راډ کچاوی راډ زیتیږي او کمیږي دا مجاز ده راډ زیتیږي او کمیږي نه دا راډ چې کوم تل سنچ ده او کشل انچ ده کيونیم غز ده ارسمه چه ده دا نه زیتیږي نه کمی دا راډ رڼا زیتیږي رڼا کمیږي فلا دا راډ چې بجلی کما ده کې قوي کیږي ضعیف کیږي نو اطلاق قوت او د ضعف حقیقت او اطلاق د زیادت او د نقصان په کیفیتو کې مجاز ده او ایمان د کیفیتو نو ګرځیدا چې څوک زیادت او نقصان وي مجاز او د قوت او د ضعف اطلاق حقیقی نو چې امام صاحب کوم ویلي چې نه زیاتیږي او نه کمیږي یعنی حقیقتا او زیاتیږي او کمیږي یعنی مجازا قوي ضعیف کیږي یعنی حقیقت دا او مسله یو نزاع لفظي وا په خوانه جوړه شوی وا نن وهابیانو دینا نزاع عقیدوي جوړه کړه او حتی کې بیا د بیت ورسېدل وای چې امام صاحب قرآن منکر دی ځکه چې زادت هم ایمانه زیادت ثابت دی او دی نه مانی د کفر نسبت پر خبره کوي جو حال دی په هدي ایمان چې کم دی مسله د زیادت قرآن څو سنې نه ده دا د امام بخاری د تابعینو د زمانه د اختلاف ځای وا او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رایا پدې بالکل حق تر رسیدلی دا حقیقت کې چې ایمان ته شي زیادت نقصان نه قبلای ک نسبت د زیادت دا به مجاز وي الذين يؤمنون بالغيب يعني ما غاب عن الناس كالصانع واليوم الآخر والجنة والنار والحشر واللوح المحفوظ والكتاب والرسل وغيرها ويقيمون الصلاة أي يديمون ويواظبون عليها دوام کے مشوالے پمازانی کی یعنی يحافظون على حدودها وارکانها وصفاتها پټولو شرایط ورکانو صفاتو دوام کئ ومما رزقناهم ينفقون سنا چور کړي موږ دوی لرا ينفقون خرچ کئ رزق په لغت کې حظ او برخه طویلش باری تعالی فرمایي وتجعل رزقکم
انکم تکذبون تاسو باندې انعامونه وکړل تاسو د انعام په بدل کې برخه خپل داو ګرځول چې تکذیب مو کوي نو تجعلون رزقکم حزکم انکم تکذبون نو رزق لغتن په معنا د حز او د برخه سره اطلاق کیږي علی کل ما ينتفع به الحيوان ينفقون د انفاقنا انفاق اخراج والملک د لاس او د ملکیت نه یو شی استلم او مراد په دې مقام کې صرف المال فی سبیل الخير د خیر په لار کې د مال خرچې تویلش دا یقیمون الصلاة عطف ويؤمنون بالغیب ضمیر د یقیمون فاعل صلاة مفعول به جمله شو دام صله د الذین شو صفت د متقین اول د صفت ثانی والذین الصلاة وينفقون مما رزقناهم وينفقون لا ينفقون فعل ضمیر فاعل مما كدا من جارا ما موصولا رزقنا فعل فاعل هم مفعول به جمله فعلیه سیده دیم ما تاسو کافیه کی ویلی دی تا مرازی ما موصوف رازی ما صفتیه رازی ما شرطیه رازی او ما استفهامیه رازی ما موصول رازی شپکی دا ما دا پارا دی فاغا ما چی ما اسمی وی کم چی ما حرفی دی اغا نافیت ندلتا دا ما موصول دی اے من الذی رزقنا ينفقونا دا رزقنا جملہ صلہ د ماش موصول ما صلہ مجرور من جار مال مجرور ظرف اللغو د ينفقونا ظرف اللغو د ينفقونا وينفقون مما رزقناهم داهم جملہ فعلیہ تب شو پاغ یومنون بان داخل شلند د الذین داخل د الذین شو نو دریم صفت شو د پاره د متقینو والذین یؤمنون انزل الیک او بلان متقیان آغا خلق ایمان لری بما پاغا کتب انزل الیک ایمان لری پاغا کتاب بانی انزل الیک چه قرآن انزل من قبلک تورات انجیل زبور و صحائف دی او بالمؤمنان متقیان آغا خلق دی ویوقنون بالآخرہ وهم یوقنون بالآخرہ یقین لری پاخرت باند انزل کی دا انزال نقل الشیء من الاعلاء الى الاسفل طویلش او پانی نکروڑ لے کریم تا دا نزول نسبتا دا وجد صاحب کی چا چراولو اغا نزول کڑیو دا غصف زمید قرآن نزول مش لیکن نزول چی کم دے دا پا اعراضو کی نکیگی بلکہ دا پا اجرام و کی نو دا پانی خوری بلکہ دا جبریل علیہ السلام آخذ کو رائیوڑو پشکل دا یو قول و صوت باندے نا دا قبیلی دا اعراض و نسبت قل دا اعلان اسفل تورتا نسی کی خدا وجه دا دینا چی دا نزول دا دی صوت و دا قول شوه و سرد جبرائیل علیہ السلام آغاز ذاتو دا نزول سر نسبت دا نزول دا توشو او یوقنون کی یقین راغی ایقان ویلکیگی اتقان العلم بنفی الشک لرا شک نفشی علم کرش دا دی وجن باری تعالی تا موقن نو ایلیکیگی اللہ موقنم ذکر تعریف دا ایقان کے زوال دا شک مراد دے وغلر دا شک نسبت نشتا والذین یؤمنون بما انزل الیک دا الذین دا وعاطف دے پا آغا علسان دے نصفت دا متقین شو موصولہ یؤمنون کی ضمیر فاعل کا بما دا ما موصولہ با جارا ما موصولہ علی خان
گنج کې چې گنج خواته تاویږي په اخلاص باندې مشهور د جنوتر والا دی د پم نه مخکې شي دغه تمزه گنج خواته چې د تاویږي په دې لاس باندې قبله په لاس باندې اډې نه مخکې شي دی چوک څنګه اډې اډې ته ولې په دې دی راولې نه دی په دې دی لاس چې څنګه دی چوک ته ورسېږي دې لاس ته وګوره پورې غاړه ده جنوتر والا اته لوګانې شي جنا پورې لاس باندې پورې لاس باندې شان کاری خاص دې سره پورې لاس باندې صرف کې ټوپ سپېږي چې څنګه په دې دی په دې دغه ورشي د نشراباد سیټ ورشم او د څه وتاو شي د څه په دې کلاس صحیح شو څنګه ټوک ته ورسېږي قوم په مزه څو ته څنګه ورسېږي دې لاس باندې وګوره پورې لاس صحیح شو بما انزل کدا بجلی را لکن اپا کیو لگوئی ما موصولا انزل مجهولا صغا امیر راتین دے مالا نائب فائل الیک ظرف الاغوان انزل ضمیر قرآن تراجی شاغا نائب فاعل دا جملہ صلہ د دیماش اصول ما صلہ دا ما تفعل وعاطفہ ما موصولہ انزل مجهول صغا من قبل کا مضاف الیہ مجرور دا من ظرف الاغوا دا انزل ضمیر نائب فاعل په دې دویم کې دا تعویلم صحیح دی چې من قبل کا د خپل نائب فاعل لونځلش اصل دې ما صلا د عطف ما انزل الیک اول باندې عطف علی سلام عطف مجرور دبا مال مجرور ظرف لغوا د یؤمنون فعلی اصل الذین موصول ما صلا عطف الذین اول دا صفت رابع شو د متقین وبالآخرة هم يوقنون اے وهم يوقنون بالآخرة دا هم مبتدا يوقنون کی فاعل بالآخرة ظرف لغوا دا يوقنون فعل صرف فاعل متعلقہ دا خبر دا مبتدا صرف خبر جملہ اسمیہ دا عطف شو پا یومنون بما انزل با نو والذین یؤمنون بما انزل والذین هم یوقنون بالآخرہ دا صفت خواہش دا پارا دا متقینو دا پنزو صفاتو دا بیان نبات استاتا نیک جزا نیک بدل خائی آخرت دار الاخرہ مراد شو حضب موجود کا وبالدار الاخرة هم یوقنون یا بساعت الاخرة هم یوقنون او دنیا ته چې دنیا ویلی دنوها قریبا ظرفانی کیږي آخرت ته آخرت وی خود دین او یا دنیا ته دنیا وی د وجه د دنیا او د خصاصت ته اولئک علی هدى من ربهم اے اولئک المتقون الموصوفون بالاوصاف الخمسه الكامله د دې پنځو صفاتو خاوندان چې دي کائنین دی علی هدن په هدایت عظیم باندې اسه هدایت چې ثابت دی دوی لرا من ربهم دربا د دنیا اولئک دا موصوف په دې صفاتو هم المفلحون اے الفائز بالمطلوب نو پتہ ولګی دا چې انه لا يفلح الكافرون کافران فلاح نه به اولئک تدا می شروا راجی هغه متقیان تا سره د اوصاف خبرو علی هدن کی علی جار دا هدن موصوف مر ربهم په اعتبار متعلق صفت د جاری مجرور واقع رستو نکرا صفت وی
دا صفت د هدن شو او تنوین په هدن کې للتعظیم هدایت عظیم او موصوم ما صفت مجرور د علی په اعتبار د متعلق سره دا خبر د پار د اولایکا دا سر خبرنا جمله اسمیه معطوف علیه و عاطفه اولایکا مبتدا وهم ضمیر فصل المفلحون ضمیر فصل اولی پمند ترکیب اسنادی او توصیفی کې دا هم رانوړي اولایک المفلحون بیا مفلحون معرفه دا اولایک معرفه اجتماع دا معرفتین او ترکیب توصیفی جوړیږي اخو مرکب غیر مفید دا مفید نو ضمیر فصل راول اولایک مبتدا ضمیر فصل المفلحون څوک چې فصل در اعراب نور کوي محلی نو المفلحون خبر اولایکا یو جمله شو څوک چې ور کوي نو اولایکا مبتدا هم مبتدا ثانی المفلحون خبر مبتدا ثانی دا جمله اسمیه من حيث هي نکره اولایکا معرفه اول معرفه ثانی نکره ترکیب اسنادی جو شو مبتدا سره خبرنا جمله اسمیه الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم دویم جماع بیان شو چې د کافرانو درې زمیم صفات بیانېږي یقینا کسان کفرو چې کفر کړی دی کتاب سواء علیهم برابر په دوی باندې أأنذرتهم انذار ستا دوی لرام ام لم تنذرهم وعدم انذار ستا دوی لرام دوی چې دی لا یؤمنون ان ربهم وطن په معنا د ستر باندې راځي ستر پټواله لکا کمثل غیث اعجب الكفار نباته مثال د باران دی چې باران وشي تعجب کې اچي الکفار زمیدار لرا کی جات دار نو یو تعویل التل چې مراد د الکفار نه دیکانان دي دیکان چراشی شین کی جات دی دیکان لرا په تعجب کې اچي نو دیکان ته کافر ولی ویلې شو زکا دا پمان دی دانی پټي ستر کې ستار او کافر تم کافر زکوې زکه ستر د نعمت باری تعالی ټول باندې سترګې کړې دي لرا سلور اقسام دي یو قسم دا غنم کفر بواح چې عبادت د کفر لسانی او قلبی نه دیتا کافر بالاحکام ملکی کفر بواح دے دا دویم کفر جهودی باللسان فقط فضلی منیو پا جب منکر وی یعرفون ابناهم یعرفونو کما یعرفون ابناهم دا یهودیانو دا کفر جهود شا خی پی جنی دا زلنا و پخل اقرار نہ کئی دریم کفر عناد لسانن منی قلبن منی او په مامور به باندې تیان مثال کې علماء پیش کړي کا کفر بی طالبین دای په کفر عناد کې پیش کړي زد کرا باقی تصدیق قلبنم لرلو او باج اوقات کې به ظاهر مقرار شان مصطفی کو او مامور به کلمه لا اله الا الله واغې دې ټیم کې ونه ویلا امامیہ فرقه شیعاګانو د ایمان قائل دي اهل سنت والجماعه قایسنا الله پانی پتی صاحب د تفسیری مظهری هغه د ایمان قائل ودا مومن تر شوی بہرحال وعام اهل السنه والجماعه صاحب د علامہ قرطبی علامہ قرطبی وغیرہ
هغه دا مثال پیش کړي د کفر عناد د پاره کا کفر ابي طالبین. چای چې د ایمان قول کړي دی هغه د تاریخ ابن هشام د یو موضوع نه اخذ کړي. د نبی علیہ السلام بل تر عباس سے شکل ایمان راوړل د ورورو اچ مدینه منوره ته راغی. دل تخلقو کې د ابو طالب د کفر مسره مشهور. عباس ته د خبرو خوان ورنه کړ. ورور یو اگر نبی علیہ السلام وې د ځنکدن پټیم چې تاسو را لې دعوت مو ورکړ او نور کفارو منعکو پی غورونه ورکول ستاسو وړاندې کلمه و نه ویله او تاسو خفه شوئ روان شوئ. ته چې لاړې ما چې د ورور ته غوږ نږدې که ما ته نه واورېدل چې ستا د دین کلمه یې ویله. تاریخ ابن هشام راخست. ما ته واورېدل چې ستا د دین کلمه یې ویله. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما سمعتها ما ته نه دا اوریدل. ابن هشام من هي لګول کدا روایت د حضرت عباس صحیح شي نو د نبی سلام کلمې اوریدل د ایمان د قبول لپاره د شرایطونو نه دي. ما نه دا اوریدلې نو عدم سماع خو دلیل د دې نشو چې ابو مؤمن نه وي. ابن هشام دا لیکي چا چې ایمان قول کړي بنیادی خبردار چې د عباس سے قول پیش کړي چې هغه ما واورید کلمه. بهرحال چې دومره نزاع پکې رااله خو اکلا د ایمان قائل. زمونږ د اهل سنتو نه قایص ثنا الله پانی پتی صاحب د مظهری په ډېر زور لګولې په ایمان ده. زما خپل دا سرایا د چې دا مسله د مومن به نه ده چې اوس مونږ په دې لګیږو چې دا ابو طالب کو پر بثابت و کسړې غلې پکې پاتې شي دا وخت. والله اعلم ایمان تیر کړی وي او خدای تعالی یو بخي نو مونږ په ځکه خوشاله چې نبی علیہ السلام تر دې او دا غي ډیر زیات خدمت کړي. ډیر خدمت یې کړي او ډیر کالی پیستلی. البته ایمان مصرح نه ده مونږ به دعا ورته نه وایو. ما كان النبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. مونږ د دې نه منع دعاګانې بنه غواړو چې خدای وای بخ خود سي وایو کچرته ایمان تیر کړی یو یا الله ستا پنځتې بخ خوشاله زما خپل دار آیا ده کستا زړې منیو کینه. مسله د کفر ده چې اوس مونږ په دې ونه ضرورت ډېر نه یو او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خدان خفقیږي ګوره خفقیږي ور باندې. یو ورځ چا د رسول الله مبارک پلار کې خبرې کړې وي ابو عبد الله دیراغه تقریر وکړو کو تقریر اورل په غوړې او په اخره کې ویل چې هر کله خدای تعالی دوه در بل کړی دي زخه تعالی په اخیر او افضل کې راوسته. په منتها کې دا خبره وکړه انا خیرکم ابا خیرکم بیتن. په ټوله مکه معظمه کې چې غوړه کورنۍ سماده او تاسو ټول نه د جهاد د پلار نوم زبېخترم ما پلارم تاسو د پلاران نه بهتر. هغه پلار باندې په دې باندې افغان هغه وکولو نو نه کار زری بحث ګرځول دا مسائل چې څوک داغه والدینو کې داغه مور بي کې یا د چې کفر مستحید ابو لهب اخواسم خکاره ده قرآنی کافر ده خدا غالب مسله کې که سکوت وشي خبر. بل جانب وای چې ایمان بارک دلایل شروع کيو یا فار ورته وای زکات د نصوص نه انکار راځي الحمدلله سوا برابر د پدوی باندې انذر تو منذار ستا دوی لرا انذر تک چې دا کوم حمزه راغلی ته حمزه د تسویه ویل کیږي. دی حمزه حمزه د تسویه ویل کیږي. دغه حمزه صرف معنا جمله تعویل د مصدر تاړي
او معنی د تسویب کې مرادیږي ام لم تنذرهم کې یو ام متصله ده بل ام منقطعه ده ما بعد د ام د ما قبل او متصله وصل کوي مثال د ام منقطعه تنزيل الكتاب من الله رب العالمين لا ريب فيه ام يقولون افترى ام يقولون افترى دا منقطع ده ځان ته مسله شروع کی اول الکلام دا ام متصله ما پوری تړي نو د د پارا صد ما بعدها فتاویل د مصدر سواخلا نو عبارتو نہ چھوڑدا انذارکهم وعد انذارکهم سواء علیہما ستا انذار دوی لرا او عدم انذار دوی لرا سواء علیہم یو شاند پدوی باندې او دا سواء دا انت دا مصدر د اطلاق قلیل او کثیر سیان شو جنس وګرځیدا نو هما سوا هم سوا هو دا یو شان ویل کیږي نو انذارو کهم عدم انذار کهم سواء علیہم ترکیبوں کا ان الذين كفروا ان حرد حرم شباب الفعلنا الذين موصولا دا کفرو کی ضمیر فاعل دا اور تصیلا موصول ما صلا دا اسم دا انش خبر اس شے دے یو خبر خو لا یؤمنون دے ان الذين كفروا لا یؤمنون یقینا کفار ایمان نہ راوڑی نو دا لا یؤمنون خبر شو دویم خبر د پاره دین اول خبر اس شو دا ټوله جمله خبر کا انذر قوم پتاویل دا انذار کهم سرا ام لم تنذرهم پتاویل دا ام عاطفه شو کنا ام لم تنذرهم واو فاو ثم خط حتا نزا امو اما ولكن لا بل با ام ومانا د دې چې کوم دی یا اتصالی راځي انقطاعی راځي ام لم تنذرهم اے وعدم انذارکهم نو انذارک وعدم انذارکهم دا معطوف علی سر دا معطوف دا مبتدا سواء علیہم خبر مقدم دا انذارکهم دا پارا سوا خبر مقدم او دا علیہم ظرف لغو دا سواش کمصدر دی دا مبتدا مؤخره سره د خبر مقدمه دا ټوله جمله خبر د پاره ده ان الذين كفروا انذاركهم سواء عليهم وعدم انذاركهم سواء عليهم او ان الذين كفروا لا يؤمنون دا لا يؤمنون به خبر بعد خبر شي احتمال د حالیت وغیرہ اور کشته دي ختم الله على قلوبهم د لا یؤمنون د پاره دلیل اذ ختم الله ختم په معنا د ختم سرا مہر د شقاوت والے باری تعالی پزړونو د دوی باندې فلا تعي خيرا خير لرزين اور کوي وعلى سمعهم فوغنو مواضع د سمع د دوی باندې ختم وهله او پاپ سوارو د زبانه غلاوتن پر دی سزا اخروی بیانېږي او دوی د پاره عذاب عظیم د کافرانو د زړونو قرآن کریم کې فلسو زمیم و صفات متصف کلا نسبت د ختم ورته کولې شي ختم الله
کلا نسبت د تبع ورته کیږي تبع، کلا نسبت د دوی قول تنګي ورته کولش، کلا نسبت د مرض، کلا نسبت د رین او د زنګ، کلا ورنه تعبیر په مړی سره کیږي، کلا نسبت د قساوت، کلا نسبت د انصراف، کلا نسبت د انکار، کلا نسبت د حمد. دا لس نصب قلوب د کفار او اشقیاء او تکولیش، قلوب منکرہ وهم مستكبرون، انکار قلوب منکر دی. اذ جعل الله في قلوب الذين كفروا في قلوبهم الحمیہ حمیت الجاہلیہ راضی. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، نسبت د صرف ورتوش. فویل للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله، نسبت د قسوتش. او من کان میتا فاحییناه، مړو به ژوندې کا قلب ته نسبت د مړیوش. الله بل ران علی قلوبهم، زنګي خې پزړونو دوی باندې. ما کانوا یکسبون بما کانوا یکسبون. فی قلوبهم مرض، نسبت د مرض ورتوش. من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا، صدر نہ مراد ما فی الصدر دے چ قلب دے دوی. فتبع علی قلوبهم فهم لا يفقهون، نسبت د تبع ورتوش. ختم الله کې د ختمش. نو اصلا دا نسبتونه څه حقيقي دي او څه مجاز دي. دا زړه د انسان چې دی دا یو سپین کا کوړی وی چې کله پیدا شي، دغه صفای نه تعارف فطرت اسلامی سره کیږي. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، دا صفای دا او استعداد. بیا د هرې ګناه سره په دې ځل باندې یو تور ټاکې حدیث مضمون. دا زړه خو صفا مونږ ترا کولې شوی دی، خدا مونږ د اعمالو د وجه نه کړي دا توریږي. خود د یو عمل سره دا توریږي د ټولو نه اول توریږي. په دې زړه کې سترګې دي، هغه سترګو د دې زړه ته فؤاد ویلې شي. اول چې خیرن شي نو دا فؤاد خیرن شي. دا کیمرا دا کنه ریکارډ کوي، نو دې کیمرې هغه ګرد پیرا پدې فؤاد باندې چې کم خیره راشي هغه نه قران کریم تعبیر کړي پر رین سرا کلا بلران علی قلوبهم، زنګي خې پزړونو دوی. نو دا د زړه سترګې وړاندې شي، خشوع غیبات او دا اشیاء به نه ګوري، نه خوب رښتیا ګوري او نه په خرشتیا کشف ګوري. مشایخ صوفیو د اولیاء د زړه دغه سترګې ناوي، د انبیاء علیهم السلام دغه سترګې بناوي. هغه تیزی دي دا ریکارډ او دا کشف او د اولیاء نسبت زوی او دا هغه وجنه خوبونه هم صادقه خيږي چې یو شی وګوري مغیبات هغه هم صادق خي. بیا په دې نور زړه باندې دا تورات روان حتی کې چې احاطت به خطیئته، نو په سړی باندې ګناه احاطه احاطت به معنا بقلبه، خطیئته معنا خطیئته. د نظر باندې د ګناهونو آثار حتو دې کې بالکل سپین خال پاتې نشي، تکه تور تبي شي. ګناه دومره ډیر شي چې تکه تبي شي. کله چې دې حد تور رسیدنو د غلطه د خاشي به پدې مهرواله شي. فلا يعي خيرا، خیر تدا به زینور کوي. دا غین په تبع تعبیر شوی دی، دا غین په ختمم تعبیر شوی دی. دا
قاسیه قسوت باندې تعبیر شوی دی، داغه نه په مرزونو تعبیر شوی دی. آثار داغه څه شه دی؟ انصراف دی، داغه نه پھر په انصراف هم کیږي. صرف الله قلوبهم، وجه ټول اعمال زمونږ وی. ندیزی کی دا آیت چې دی دا د استدلالات او د جبریون دی. ایو لا یؤمنون ایمان نه راوړي، خام الله خدای تعالی په مهر والے مهر بینه واهله ایمان چې مهر پیوالو نه څنګه ایمان راوړي. نو ګره جواب دا آیتونو کې شوی دی. رب کریم فرمای بل تبع الله علیها بکفر، دا تبع ولی والشا بکفر، سبب کفر دی، د کفر کړي ځکه په تبع والی. په مؤمن ولی دا ختم ناراضي چې پدې راولي کفر به نه کولې کنه. خا بل ذی فرمای کلا بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، معنا بما كانوا یکسبون، په سبب کسب د دوی باندې پزړه ورته زنګ خیره. نو کسب ولی خراب کو؟ نو دا کسب د وجه نه دا زنګ راغې پزړه د باندې فساد خو د په عمل کې اول راغلی. دا شانتا دا جبرتا طرف ته ذهاب نه دی پکار، او دا کم ختم او دا غشاوی چې راغلی دي سبب اعمال د دوی دي. البته باری تعالی دا ازلنا عالم په د باندې چې دا رزیل چې بلوغ ترسیږي یوم سم کار نه کوي، دا فسق نو بس هغه ته خو پته وا. نو ازل فیصله د بارکه د ختم وکړه او د شقاوت وکړه. خود سینا چې د تقدیر د لاسه د کفر کړه دی، دا کفر او دا ګناه د خپل کړی دا، او د د غلط کار نه تقدیر ال ته جوړ شوی دی. زمونږ د جبریو دومره فرق دی ښا. جبوی چې دا تقدیر مونږه خوځي، او اهل سنت وایي چې زمونږ د خوځېدو نه تقدیر جوړ شوی، زمونږ د خوځېدو نه تقدیر جوړ شوی. باری تعالی په ازل کې عالم په مونږ باندې ونو الته دا ازلی تقدیر مونږ ته جوړ کړ چې دا بل سره سکار کوي. ګورا کارتانه کوم او خیرات جوړ دی او تقسیم کیږي. مجمع کې نیولې دا وړي الته یک دی دا ریکارډ هم څه راخلی کنه راخلی کنه کلب شو مجمع درنه پرې ما ته دیکړه ز صاحب د خیرات کوي ولې دا مجمع ما ته کړی دا چې ما ته کړی دا راشه ریکارډ وګوره. ریکارډ چراوالم تا پټ پکې راشي مجمع کلب تا نه ورزيدلی وي. تم وای چې یاره دا خو دې ریکارډ کې راغلی دي چې غورځېدلې ده، نو ځکه مانه وغورځېده. دا دلیل ویلی شي اوس که دا ریکارډ ستا د غورځېدو نه جوړ دی، که دا ستا غورځېدل د ریکارډ نه جوړ دی. د دې ریکارډ نه خو ستا نه د عمل نه دی شوي که نه، ستا د عمل نه ریکارډ شوی دی. دغه مثال د تقدیر یو در نه شوی ده، ریکارډ در نه شوی دی. هلته په تقدیر علم ازلی د باری تعالی او ته چې څه کې په خپل اختیار دی، بیا دا نشي ویلی چې دا خو هلته تا ما پسې لیکلي وو که نه، د هغې خلاف نه کېده. د هغې خلاف نه کېده معنا دا نه ده چې ته مجبور د هغې خلاف نه کېدو معنا دا ده که خلاف یې وشي د خدای په علم کې به دروغ شي. خلاف یې ځکه نه کېږي، جبریت وایي تقدیر خو نه کېږي که نه، چې نه کېږي لهذا موږ مجبور یم هغه به کوم چې څه لیکل شوي. نه، د تقدیر خلاف ځکه نه کېږي چې د خدای علم ته نسبت د کذب را نه شي، دروغ را نه شي، غلطي را نه شي. صادقه دی چې څه لیکلي مسې به کېږي، هغې خلاف نه کېږي. خو چې نه کېږي دا معنا چې هغه ازل کې عالم دی پتا باندې هو به هو دا. شیخ سنجان سے بدا مثال ورکاو وی شیشه را واخله داسې ونی سر وخوځه، شیشه سر خوځي. جبریه وی د ازما سر ځکه شیشه کې خوځېدلی دا اوس عقل دی. اهل سنت وی دا سر دی دا شیشه کې سر ځکه خوځېدلی چې تاړه کولی، تا نه وی اړقولی سر هلته نه خوځېدلی. دا شیشه کې چې سخکاری دا تقدیر دی، هغې کې چې څه خوځېدل راغلي ستا د خوځېدو نه جوړ، دا ستا خوځېدل د هغې خوځېدو نه دی. که یو سړی وایي چې تقدیر ما خوځوي دا جبریت دی، لکه سړی چې شیشه کې سر وخوځوي او وایي چې یاره دا سر مې ځکه ړقېږي چې د تصویر کې ړقېږي. د عقل په لحاظ هم کمعقل دي، نقل خو پرته کوي. نو دا استدلالاتو د جبریو نه دی. وای دا خو ختم والشه خو بل تبع الله على قلوبهم بكفرهم، کفر بینه کولی کن بما كانوا یکسبون.